بس اول می خراب دی خو یو خاص کې ترنم درته وایم څنګه دی سرخ کته که څنګه داسې غلې لاړې په زړه مې لاس کې دا ووایه چې ولې لاړې ستا رپېدلو قدمونو راته ډېر څه ویل زما خبرې دې د زړه نه شو کولې لاړې او تا راته وایي چې سګرټ مسکه اوس یې خامخا څکم تا راته وایي چې سګرټ مسکه اوس یې خامخا څکم تا ته چې ما ویل ته مزه نه ته ولې لاړې تا راته سګرټ څه ښه شی نه دی خو کله کله خلک د چا د ضد څکي تا راته وایي چې سګرټ مسکه اوس یې خامخا څکم تا ته چې ما ویل ته مزه نه ته ولې لاړې یو په داسې یو په دې بل هم یو شعر رایاد شو چې عجیبه دا ده چې زه ورک شم نو تا پیدا کړم چې ځان برباد کړم نو هله د چا مخ ووینم چې ځان برباد کړم نو هله د چا مخ ووینم غټ کش چې وکړم د سګرټانو رڼا پیدا کړم که نن یې پرېښوده ما ویل پکار ده چې نور هم په محبت کې لیونی شو جانانا خبه دا وي چې الفت کې لیونی شو پکار ده چې نور هم په محبت کې لیونی شو او په دې خو زه حیران یم چې اوس هم خوشحاله نه دي په دې خو زه حیران یم چې اوس هم خوشحاله نه دي لالي ستا د خوا خلک جنت کې لیوني شو او د ډېره موده پس یو ځای کېدو نیم لیوني کړو د ډېره موده پس یو ځای کېدو نیم لیوني کړو ښکارېږي چې پوره به په رسخت کې لیوني شو او مونږ یو بل نه اظهار د محبت غوښته بس دا وه مونږ یو بل نه اظهار د محبت غوښته بس دا وه هېڅ نه خو د خیال په شراکت کې لیوني په زړه سوری په خړ خیبر باندې راواوړېدمه یا په جړا سره په پېښور باندې راواوړېدمه زما په زړه باندې کابل ورېده ما نه تورخم بلا سوالونه کول ما ویل زما کمې زړه لږ شان قرار بیا مومې د ړنګو ړنګو دیوالونو سره وجاړمه ما ویل زه چې ادا کړم د وطن قرضونه د باباګانو د قبرونو سره وجاړمه نه دردم دردم په پرهر باندې راواوړېدمه د ارمانونو په لښکر باندې راواوړېدمه زما په زړه باندې کابل ورېده ما نه تورخم هغې ویل راته چې سوال درته کومه مزه دا ستا د زړه جلال آباد ته لارې ښې نه دی هغې ویل راته چې سوال درته کومه مزه دا ستا د زړه جلال آباد ته لارې ښې نه دی هغې په لارو کې بمونه دما کې جړلې هغې ویل د وحشت سترګې خو مړې نه دی نو دردم دردم په پرهر باندې راواوړېدمه زه مې د ناوې په څادر باندې راواوړېدمه زما په زړه باندې کابل ورېده ما نه تورخم بلا سوالونه کول
ما وی غوښتې په تور خمه چې دې اوس څنګه به وي خدایه چې ژوند به یې اوس نسه روان وي که نه ما ویل زما چې اوس وینم هغه کوچی چې به د ټوکو ډوډۍ لا اوس هم په ارمان وي که نه نو سم لیونی په اشنا غر باندې راوړېدمه ښه در په در په هر یو در باندې راوړېدمه زما په زړه باندې کابل ورېده ما نه تورخمه بلا سوالونه کول ما نه تورخمه بلا سوالونه کول یا کابل ته مه وایه چې وران شي نو و کابل کې ګرځي پښتانه کاږه بریتونه کابل به بیا یو ځل جوړ شي او داسې به نه وي لکه مخکې څنګهونه مننه د اواز هم لږ خراب دی او بله دا چې ګرمي ډېره زیاته ده که نوره چېرته مشاعره کوله بهر به یې وکړو هغه ترنم چې شروع هغه خبره زما په سترګو کې د سواله نه وه هغه مینه وه خو مینه یې تلیواله نه وه یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو خو چې ډولۍ ته ورختله نه خوشحاله نه وه ګېډې وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښیم زما به هسې په نصیب کې کلیواله نه وه هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه چې تله هغه زما په رنګ بدحاله نه وه ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړې چاله اخلې نن چې ته نه وې نن هغه بنګړې واله نه وه چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله پوه یم څه هسې خو راغلې زما خواله نه وه مننه ما ویل چې زه مړ کېږم دې وې بس که ما ویل په ځان پوهېږم دې وې بس که دی ویل چې ته په ما څومره میان یې ما ویل چې کافر کېږم دې وې بس که دی ویل چې مې سینګار وینې څنګ شي ما ویل اخ خوشحالېږم دې وې بس بهرحال مننه یې نه شوه رخې د ګریوانه مې ټولوي او جانان جاړي کوڅو کې مې د کلي لټوي او جانان جاړي رټلې چې مدام یې پکې تش په ودرېدو یم اوس اورم چې په هغه لار راځي او جانان جاړي و پرون چې بچا سترګې مې جانان له تورولې هغه ورله نن اوښکې وچوي او جانان جاړي اخ دا نظاره هم ډېر ظالمان په خندا ګورې منصور له چې په خپل زړه داغي او جانان جاړي مننه ښه ګرمي ډېره زیاته ده ملګرو ډېره زیاته مننه